د بریا یا کامیابۍ لس اصول. دریم اصل: تاسې بدلون کولای شئ، خو که ویې غواړئ. بدلون د ژوند اصل دی، ورڅخه ډار ته کومه اړتیا نشته. ما ته په یاد دی چې زه کله په ښوونځي کې وم، نو ښوونکي به د ژوندیو او غیر ژوندیو اجسامو ترمنځ راته په توپیرونو غږېده. هغه به ویل چې ژوندي شیان د وخت په تېرېدلو سره خپل شکل ته بدلون ورکوي، خو غیر ژوندي شیان بیا د دوی خلاف دي. بدلون د ژوند یو ستر حقیقت دی. ځینې بدلونونه داسې دي چې موږ یې اندازه نسو لګولی. اوس پوښتنه دا ده چې آیا موږ بدلون د ژوند د ښه والي لپاره غواړو او که د بدوالي لپاره؟ آیا بدلون مو د وړاندې تګ لپاره خوښ دی او که د وروسته تګ لپاره؟ له بدلون پرته وړاندې تګ امکان نه لري. د وړاندې تګ لپاره ستاسې په داخل کې د مثبت بدلون احساس ته شدیده اړتیا ده. د ژوند په تړاو ناسم فکر کول هم له بدلون سره د ضد پایله ده، چې د اندرون یا د ننني مخالفت یا هم د ځان د نه ژغورنې د ویرې له امله او یا هم د دواړو له امله منځته راځي. باید ووایو چې په ژوند کې د بدلون راوستل د انسان لپاره ډیره مهمه خبره ده. کله چې یو شخص لوړیږي، یعنی په معنوي لحاظ، نو د خپل لوړ ذهن له امله د خپل چاپیریال د غوښتنو سره سم خپل ژوند ته بدلون ورکوي، او دا کار یې د بریا لامل کیږي. بدلون داسې څه دی چې موږ او تاسې د وړاندې تګ او سرلوړۍ په لوري بیایي، او دا کار بیا تر پایه ادامه لري. که د یو کوچني ژوند په داسې یو چاپیریال کې تیر شوی وي چې هغه په خوشحالۍ سره هلته نوي شیان زده کړي وي او خلکو ورته د نورو لاسته راوړنو حوصله ورکړې وي، نو هغه به د خپلې ښې روزنې او غوره چاپیریال له مخې خپل ټول ژوند د نوي شیانو د زده کړې په لټون کې تیر کړي، او تخلیقي ځواک به یې په نسبي ډول ډیر پیاوړی وي. هغه به تل ژوند په مثبت نظر ګوري او تل به پکې د نوو شیانو زده کولو ته لیوالتیا لري. د بدلون په تړاو به د ده ذاتي ځواک حتما داسې وي چې د نویو تجربو ترلاسه کول یوه ستره ډالۍ ده، او بدلون موږ ته د غم پر ځای خوشحالي راکولی سي. او بس، زما یوه ملګرې واده سوه. څه وخت وروسته یې په ژوند کې څه ستونزې رامنځته سوې. هغې به تل په خپله خوښه د کارونو ترسره کول ښه ګڼل. خاوند به تل ورڅخه غوښتنه کوله چې کارونه باید په بېلابېلو طریقو ترسره کړي. زما ملګرې به د خپل خاوند دا غوښتنې د یو ګواښ په بڼه انګېرلې او په خپلو پخوانیو طریقو به یې خپل کارونه سرته رسول. تل به یې د خپل خاوند سره شخړې راتلې چې دې شخړو ورته په ژوند کې ډېرې کورنۍ ستونزې هم پیدا کړې وې. د دوی دا کارونه ورځ تر بلې د ویجاړۍ پر خوا روان وه. زما دې ملګري له کوچنیوالي څخه همدا تیز او جنګي مزاج درلود، او له هر چا سره به یې شخړې کولې. دا خویونه په هغوی کې پاخه دیره سوي وو او کورنۍ ژوند یې هم ورته تریخ کړی و. جالبه خو دا وه چې د خپل خاوند سره یې مینه هم لرله، خو چې کله ورته خاوند د طلاق ورکولو ګواښ وکړ، نو ایله یې مغزه ځای ته راغله. زما ملګری اوس په دې پوه سوې چې نیمګړتیا په دې کې وه. خپلې نیمګړتیاوې یې اوس پېژندلې او هغه یې سمې کړي دي، چې په دې سره یې ژوند د پخوا په پرتله ډېر ښه سوی هم دی. نو باید ومنو چې له ځان سره د مرستې کولو او د خپلو ستونزو د حلولو تر ټولو لومړی کار دا دی چې خپلې نیمګړتیاوې وپېژنو او دا معلومه کړو چې ستونزې له کومه راغلي او موږ به یې څنګه هوارې کړی سو. تر هغې چې دا ونه پېژنو چې په موږ کې کومې نیمګړتیاوې او مشکلات شته او څنګه یې له منځه وړلی سو، تر هغې د دې ستونزو څخه خلاصېدلی هم نسو. یو مارکېټ کې دوه دوکانداران وو چې دوکانونه یې څنګ پر څنګ وو. د دواړو کارونه ښه په درز کې روان وو او ډېر زیات مشتریان یې لرل. د دوی جوړ سوي شیان د هر چا ډېر خوښېدل، خو ورو ورو د خلکو خوی کې بدلون راغی او د نوو شیانو فرمایشونه یې ډېر کړل. په دوی کې یو دوکاندار د نوو شیانو جوړولو ته تیار سو، خو بل دوکاندار د دې په خلاف په خپلو زړو کارونو کلک ولاړ و او د نوو شیانو جوړولو ته آماده نه و. د وخت په تېرېدلو سره کوم دوکاندار چې نوي شیان د خلکو د خوښۍ سره سم برابرول، په کار کې ورځ تر بلې پراختیا راتلله او پیسې هم د پخوا په پرتله ډېرې ترلاسه کولې. خو د دې بل دوکاندار کار ورځ تر بلې خرابېده او ان داسې وخت هم راغی چې دوکان یې وتړی، ځکه هغه سره د بدلون فکر نه و او نه یې د خلکو د غوښتنې سره سم په شیانو کې بدلون راوستل غوښتل. د یو بریالي او ناکام شخص ترمنځ همدا توپیر دی چې بریالی شخص تل د بدلون په حال کې وي او د وخت له غوښتنو سره سم په خپل ځان او خپلو چارو کې بدلون راوړي، خو ناکام شخص د دې بدلون څخه ډډه کوي. راسئ دا خبرې مو په ذهنونو کې کښېنوئ. اول، بدلون د ژوند یو حقیقت دی. زموږ د ژوند یو رښتینی عمل دی چې موږ یې اندازه نسو لګولی. دوهم،
دا په یاد ولرئ چې هیڅوک هم د بدلون څخه بغیر پرمختګ نشي کولی. څومره چې ژر په ځان کې بدلون راوړئ هغومره به ژر کامیابۍ ته رسیږئ. 3. بدلون هغه وخت امکان لري چې تاسې بدلون وغواړئ، خپلې ستونزې مو درک کړئ او بیا یې د هوارېدلو لپاره بدلون وکړئ. 4. د نوي خویونو زده کول او د ناوړه خویونو لرې کول ستاسې په لاس کې دي. تاسې په خوښ او ناخوښ اړخونو نظر وکړئ او په عمل یې لاس پورې کړئ. 4 اصل: ځان ته مو موخه یا هدف وټاکئ. د سترو خلکو په فکرونو کې موخې وي او د نورو خلکو په فکرونو کې یوازې خواهشات. موږ چې په ژوند کې د کوم شي د لاسته راوړلو هیله لرو د هغې لپاره هڅې کوو چې دا هڅې موږ تر خپل منزله پورې ورسوي. که چیرې موږ د ژوند په حقیقت پوه نسو او دا ونه پېژنو چې ژوند یعنې څه او څه شي باید ترلاسه کړو، نو په پای کې به زیان زموږ خپل وي. له بریا وړاندې موږ باید دا معلومات ولرو چې د څه شي غوښتونکي یو. زموږ په شاوخوا کې ډېر داسې کسان شته چې هغوی په دې نه وي خبر چې څه شي غواړي. که موږ ترې پوښتنه وکړو چې تاسې د ژونده څه غواړئ او یا څه غواړئ چې په ژوند کې یې لاسته راوړئ، نو هغوی به حتما موږ ته ووایي چې موږ په دې تړاو معلومات نه لرو. د یو کار د کولو وړاندې موږ باید دا معلومات ولرو چې موږ چیرې روان یو، څه جوړوو او د څه شي د لاسته راوړلو په تکل راوتلي یو. موږ باید هیڅ وخت له منزل پرته سفر ونه کړو. موږ باید د یو کار پیل تر هغې ونه کړو چې تر څو مو په ذهن کې دا پوښتنې نه وي حل کړي چې موږ څه غواړو او منزل مو چیرې دی. د منزل پیژندنه د بریا په لار لومړی ګام دی او له دې پرته موږ خپلو موخو ته نسو رسېدلی. که تاسې په دې پوه نه سواست چې تاسې څه غواړئ، نو هیڅ شی په لاس نسئ راوړلی. تر هغې زموږ بریا ناشونې ده چې تر څو مو له یو کاره وړاندې د هغه په اړه پلان نه وي ترتیب کړی او هیڅ پلان تر هغې نسي کامیابه کېدی تر څو چې موږ په دې پوه نسو چې موږ څه کول غواړو. د موخو د ترلاسه کولو لپاره د منزل تعینول ډېر اړین دي. یو داسې ځوان په فکر کې راوړئ چې د ښوونځي درسونه یې د بشپړېدلو په حال کې وي او هغه تر اوسه په دې نه وي خبر چې په راتلونکي ژوند کې څه شي ترسره کول غواړي. د ژوند موخه یې څه ده؟ نه یې ځان ته د خپل منزل تعین کړی وي او نه په دې پوهېږي چې یو ساینسدان جوړېږي که یو هنرمند یا یو ډاکټر او یا هم یو وکیل. له هغه سره د خپل راتلونکي په اړه کوم فکر نه وي. موږ په دې حالتو کې له هغه څخه کومه تمه لرلی سو؟ آیا هغه د دې اصل د نه پېژندلو په صورت کې کوم کار په مینه او ډاډ سره ترسره کړای سي؟ په ټولو بریالیو خلکو کې دا یو ګډ صفت شته چې هغوی خپل منزل او موخې د تل لپاره روښانه کړي دي. د خپل منزل په تعین سره زموږ په وړتیاوو کې ډېرښت راځي او موږ ته لا ډېر ځواک رابخښي. د منزل پېژندنه ډېره مهمه خبره ده ځکه په دې سره تاسې نورو خلکو ته هم ګټه رسولی سئ. که چیرې موږ خپل منزل په سمه توګه ونه پېژندئ نو مایوسۍ ته اړتیا نشته. موږ هر یو بیل یو او یوې ځانګړنې موخې ته پیدا سوي یو. خپلو موخو ته رسېدنه او پلټل یې پر موږ فرض دی. د خپل منزل تعین چې څومره ژر وسي په هماغه اندازه ژر تاسې خپل منزل ته نږدې کېدلی سئ او په پای کې کامیابۍ ته رسېږئ. بریا تل تاسو ته په تمه ده. د خپل منزل په ځنډ سره ټاکنه هم تاسو ته ډېر څه کولی سي او دا هم شونې ده چې درته ډېرې تجربې په لاس درکړي. که په دې وخت کې له خپل عقل څخه کار واخلئ نو تاسې به له دې تجربو څخه ډېرې لاسته راوړنې ولرئ او ژر ده چې د بریا پر لور ورسم سئ. د منزل له تعین وروسته په ډېرې حوصلې او باور سره خپلو هڅو ته ادامه ورکړئ. د یو پیاوړي شخص لپاره هیڅ کار ناشونی نه دی. تل خپل ځان ته لوړې موخې وټاکئ او دې ته مه ګورئ چې ستاسې موخو ته د رسېدلو لپاره ستاسې سره وسایل شته او که نه. تاسې باید مخ ته تګ پرې نږدئ ځکه تاسې هغه څه لاسته راوړلی سئ کوم څه چې تاسو غواړئ. د منزل پېژندنه د بریا یوه ستره کلي ده. موږ باید د بریالیو خلکو څخه زده کړه وکړو چې هغوی په څنګه حالتو کې خپلې موخې ترلاسه کړي. په هغه وخت کې د دوی سره کوم او څومره وسایل موجود وو. د وړاندې تګ څخه مخکې لاندې څو ټکي په یاد ولرئ. اول، د موخو پېژندل د بریا لپاره اړین دي او په خپل پلان کې د موخو تعینول د بریا یوه ستره او مهمه برخه ده. دوهم، خپل منزل باید د خپلو هیلو او غوښتنو پر بنسټ تعین کړو. د ځان لپاره باید هغه موخه وټاکو چې زموږ د داخلي غوښتنو سره سمه وي. دوهم، خپلې موخې تل لوړې وټاکئ. څومره چې ستاسې موخې لوړې وي په هماغه اندازه به په تاسې کې لوړوالی راځي.
څلورم، د موخو په تعین کې بیړه وکړئ. څومره چې ژر د ځان لپاره موخې یا اهداف وټاکئ، په هماغه اندازه د وخت له وژلو څخه مخنیوی کیږي.